د کمپنۍ رئیس سکرتري ته وویل چې د یوې اونۍ په مخه به چېرته لرې لاړ شو، ځان چمتو کړه. سکرتري میړه ته وویل زه له رئیس سره د یوې اونۍ کاري سفر لرم چې مقصد خبر یې. میړه یې خپلې معشوقې ته حال واستاوه چې ښځه یې یوه اونۍ په کور کې نشته راځه. معشوقه چې د یوه ماشوم کورنۍ معلمه وه خپل شاګرد ته وویل د یوې اونۍ په مخه مې څه ضرور کار دی، درس ته نه راځم. شاګرد خپل نیکه ته وویل چې یوه اونۍ رخصت یم، راځه کلي ته لاړ شو، په باغونو کې به وګرځو. نیکه چې همدا د کمپنۍ رئیس و سکرتري ته وویل لمسی مې د یوې اونۍ په مخه رخصت شوی دی، له هغه سره باید کلي ته لاړ شم، د تګ پروګرام به بل وخت وځنډوو. سکرتري میړه ته وویل کاري سفر وځنډېده. میړه یې سمدستي معشوقې ته حال ورکړ چې پام کوه کور ته مه راځه چې ښځه مې پاتې شوه. معشوقه چې د ماشوم معلمه وه ماشوم ته وویل چې تګ مې پاتې شو، اوس رخصتي نه اخلم. ماشوم یې خپل نیکه خبر کړ او نیکه یې سکرتري ته وویل پروګرام یو ځل بیا بدل شو، ځان سفر ته تیار کړه.